خوږو ملګرو نن در سره د خوشحال بابا یو رومانوي کلام او ورسره د خوشحال بابا د میرمن توتیا خټک د اشرف خان هجری د مور یو کلام شریکوم. امید لرم چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. خوشحال بابا وایي لکه زه په یار مین یم بل به نوي مین هسې، لکه زه پسې غمجن یم بل به نوي غمجن هسې، هم مې ووجني پخپله هم مې ووجني پخپله هم په ما باندې جړا کا، څه خیار دی ښیي مینه څه خیار دی ښیي مینه وجل هسې شیون هسې، تورو زلفو ته یې ګوره تورو زلفو ته یې ګوره ښایسته دواړه رخساره، د جهان په مخ به نه وي سنبل هسې سمن هسې، زړه د اغدار غرقاب په وینو زړه غرقاب د اغدار په وینو، لالا ګل ورته وګوره هیڅ شهید راوړی نه دی له ازله کفن هسې. دا خو د خوشحال بابا رومانوي کلام. اوس د خوشحال بابا د میرمن توتیا خټک کلام در سره شریکوم چې کله خوشحال بابا د رتنبور په قلعه کې د مغلو په بند بندي و، نو توتیا خټک خپل زوی اشرف خان هجري له یو خط ورکو چې دا خپل پلار خوشحال خان ته د رتنبور قلعه ته ورسوي. نو دغه خط کې د توتیا خټک دا رومانوي کلام تر اوسه پورې موجود دی او دا تحقیق زمونږ د پښتو مشهور ګلوکار او څېړنکار سردار علي ټکر صاحب کړی دی چې توتیا خټک د خوشحال بابا میرمن وه او د هغه د زوی د اشرف خان هجري مور وه. نو د هغې نور کلام په لاس نه دی راغلی، خو دا یو کلام د هغې په لاس راغلی دی. نو تاسو سره یې شریکوم، تاسو ته خوند واخلئ. نور به مخ په آینه برابر نه کړم نور به مخ په آینه برابر نه کړم، نه به دواړه سترګې تورې په رانجه کړم، نه به سپین لاسونه سره کړم په نکریزو نه به سپین لاسونه سره کړم په نکریزو، نه به نور په ګمن ساز د سر ویښته کړم، نه به ماتې ماتې سڼې په مخ پرېږدم نه به ماتې ماتې سڼې په مخ پرېږدم، او نه به لاندې باندې لب په پاڼو سره کړم، چې د مینې یار مې نشته چې یې ګوري چې د مینې یار مې نشته چې یې ګوري، د صورت سنگار ز کوم یې ورته وکړم، درست صورت مې سرې لمبي شي سرې ډډوزې درست صورت مې سرې لمبي شي سرې ډډوزې، چې د خپل مین د مینې راس په زړه کړم، که ژوندون تر هر څه خوږ دی په دنیا کې که ژوندون تر هر څه خوږ دی په دنیا کې، اوس بې یاره په ما تریخ شو زه یې څه کړم، او هغه یار چې چرته دی خوشحال دی اوسي او هغه یار چې چرته دی خوشحال دی اوسي، دی د خپله خوشحالي کړي غم به زه کړم.